د طالبانو د پاسپورت ریاست ولایتونو کې د پاسپورټونو ویش پیلوي. د کابل غږ مینوالو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره لومړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو مخکې شیر کړئ. په کابل کې د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت په ریاست کې د خلکو د ډېرې ګڼه ګوڼې له امله د ریاست په نورو ولایتونو کې هم د پاسپورټونو د ویش درېدلی بهیر پیل کړ. د پاسپورت ریاست رئیس علمګل حقانی د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته ویل دا بهیر به سر له سبا په بالغ، هرات، کندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا کې پیل شي. حقانی زیاتوي نن د کورنیو چارو وزیر یوه مهمه پریکړه وکړه څو د هغه کسانو لپاره چې د پاسپورټونو د اخیستلو لپاره په پلازمینه ته راتلل په ولایتونو کې پاسپورټونه ورکړل شي. موږ په ولایتونو کې دا بهیر پیلوو څو خلکو ته اسانتیاوې برابرې شي. ښاغلي حقانی زیاتوي لومړیتوب به هغه کسانو ته ورکړل شي چې وړاندې په آنلاین ډول د پاسپورټ اخیستلو فورم ډک کړی وي او یا هم قانوني اسناد ولري. د پاسپورټ رئیس په نږدې راتلونکي کې په نورو ولایتونو کې هم د پاسپورټونو د ویش د پیل په اړه د خپلو هڅو خبر ورکړ. د پاسپورټ ریاست چارواکي له خلکو غواړي چې د خپلو قانوني اسنادو پر بنسټ د پاسپورټ ریاست او ادارو ته ولاړ شي. د دوی په خبره پاسپورټ د برېښنایي او د احصایې ملي ادارې لخوا د تایید شوي کاغذي تذکرو له مخې هم ورکول کیږي. د پاسپورټ رئیس علمګل حقانی هغه واضح هم رد کړي چې ګڼې په نږدې لنډ راتلونکي کې به د پاسپورټ چاپ شوي کتابچې پای ته ورسیږي. هغه زیاته کړه اوس مهال 900,000 پاسپورټونه د پاسپورټ ریاست او 600,000 چاپ شوي نور له هغې کمپنۍ سره دي چې دا کتابچې چاپ کړي دي. ښاغلي حقانی زیاتوي 4.5 میلیونه د پاسپورټ نورې کتابچې هم د چاپ په حال کې دي او ژر به 4.5 میلیونه نورې هم چاپ شي. د پاسپورټ رئیس د 45 هغو کمیشنکارانو له نیولو هم خبر ورکړی چې خلکو ته یې د پیسو په بدل کې د پاسپورټونو جوړولو ژمنه ورکړې وه او دا خبرداری هم ورکړی هغه کسان چې د غیر قانوني او یا هم په جعلي توګه د پاسپورټ جوړولو هڅه وکړي نه یوازې پاسپورټ به ورنکړل شي بلکې له سخت چلن سره به مخ شي.